د خالي بستونو ازموینې له بهیر څخه د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس څارنه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه د شرکت کې ځینو خالي بستونو د تحریري او تقریري ازموینې له بهیر څخه لیدنه وکړه. د برېښنا شرکت عمومي رئیس د څارنیز لړۍ کې د بشري سرچینو ریاست اړوند له هغو سیستمونو څخه هم لیدنه وکړه چې د رڼې ازموینې د ترسره کېدو په موخه په لار اچول شوي دي. د ټولو مراجعینو څخه هیله کوو ان شاء الله دا پروسه خو روانه ده. موږ هیئت هم انتخاب کړی دی او دغه څخه دا پروسې څخه دغه کوي که بیا هم یو چاته مطلب یو شی ورګرځي چې په دې کې خدای ناخواسته درغلي کېږي، موږ په هر وخت ستاسې په خدمت کې یو چې مطلب د دغه درغلي که خدای ناخواسته درغلي په د امتحان کې موږ سره معلومات شریکوي او انشاءالله الرحمن اول خو به نه وي، ځکه چې په دې کې موږ په هیئت کې زموږ د خوا څخه هم یو ملګری شته چې هغه دغه نظارت کوي. که بیا هم چا سره دغه پیدا کېږي انشاءالله موږ حاضر یو چې هر وخت موږ سره معلومات وکړي، زموږ د رئیس دفتر سره معلومات وکړي، که څه مشکل و مطلب هغه زموږ سره شریک کړي. همداراز د برېښنا شرکت د بشري سرچینو رئیس قدرت الله کریمي د ګمارنې بهیر د بېلابېلو پړاوونو په اړه عمومي اجرایوي رئیس ته معلومات وړاندې کړل او د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس د ازموینې لا غوره او رڼې ترسره کېدو په موخه اړوندو برخو ته لازمې لارښوونې وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان برېښنا شرکت د بشري سرچینو ریاست له څانګو او د مدیریت له سیستم څخه لیدنه وکړه او د یاد ریاست کړنې یې وستایلې. د افغانستان برېښنا شرکت تل په هڅه کې دی ترڅو وړ او په شرایطو برابر کسان په دندو وګماري او دا لړۍ په بشپړ شفافیت او د آزاد سیالۍ له لارې ترسره کیږي او ټول هغه وړ او په شرایطو برابر کسان چې غواړي برېښنا شرکت کې دنده ترسره کړي کولی شي اړوندو بستونو ته خپل غوښتنلیکونه ولیږي او د آزادې او شفافې پروسې له لارې له برېښنا سره یو ځای شي.